په نړۍ کې دوه شیان ډېر مروج دي. کله دې چې پیسې پیدا کړې نو هر څوک به دې یادوي او په هر چا به ګران وي، او یا که وړتیا او استعداد دې پیدا کړه نو د پیسو څخه وړتیا او استعداد ډېر زیات مهم ده او ډېر ښه بخت ده چې هر چا سره شو یو وارې نو نوم به یې په نړیوالو کې هم وځلیږي. همدارنګه د افغانستان یو بل لوبغاړی چې اوس د ټولو نړیوالو سترګې ورباندې دي، که چیرې دا لوبغاړی په ځان باندې خواري وکړي، محنت وکړي، نو انشاءالله چې ډېر یو پیاوړی لوبغاړی به وي او په نړۍ کې به ځلیدلی لوبغاړی وي. نړیوال څه وایي؟ افغانستان په ناڅاپي ډول یو بل استعداد هم پیدا کړ. مخکې له دې څخه چې مطلب ته راشو، ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ، تر څو همدارنګه له هرې تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ. وروسته تر هغې چې ځوان وکټ ساتونکی توپ وهونکی اکرام علیخیل وړمه ورځ په نړیوال جام کې د ویسټ انډیز د چټکو توپ اچوونکو خلاف بهترینه لوبه توپ وهنه وکړه، د کرکټ مبصرینو یې استعداد وستایي او نوموړی د افغانستان د کرکټ راتلونکي کې ستر نوم یاد کړ. اوس د کرکټ معتبرې ویبپاڼې INPS کرک انفو د نوموړي پر لوبې او د افغانستان لپاره د اکرام پر روښانه راتلونکي تبصره خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي اکرام تر دې مخکې په ټاپ آرډر کې د توپ وهنې انتخاب نه و. تر لوبې وروسته اکرام وویل دا زما لپاره ډیره د حیرانتیا خبره وه کله چې شهزاد زخمی شو او زه لوبډلې ته انتخاب شوم. زه له کرکټ بورډ مننه کوم. اکرام د پاکستان خلاف هم ښه ولوبېده، هر لور ته یې د شاټ انتخاب ښه و، بیخي ښه فوټ ورک یې درلوده. ویبپاڼه لیکي کپټان نایب وایي دوی د اکرام غوندې نور ځوان کرکټران هم لري، ده به په 19 کلونو کې هم بیخي ښه کرکټ ترسره کړی دی. موږ دلته هم ده ته چانس ورکړ، موږ نور هم ښه لوبغاړي لرو. INPS کرک انفو د اکرام له خوی لیکي زه لوبډلې په 8 او 9 نمبر توپ وهنې ته لېږلم، خو زه دا خوښوم چې زه په لومړی نمبر او هم په ټاپ آرډر کې توپ وهنې ته لاړ شم. دا هغه څه دي چې ما په 19 کلنو لوبډله کې هم ترسره کړي دي. البته دلته تر ما تکړه او تجربه کار لوبغاړي وو، خو د پاکستان او ویسټ انډیز خلاف د لوبډلې منیجمنټ ماته دا چانس رانه کړ چې زه په لومړی نمبر میدان ته ښکته شم. زه د سپینرانو د لوبولو لپاره لیږل شوی وم، خو روزونکي ماته وویل نن ته باید چټک توپ اچوونکي ولوبوې. دا زما لپاره یو چیلنج و. ویبپاڼه لیکي اکرام علیخیل د افغانستان له لوري په دې لوبه کې زیاتې منډې جوړونکی دی، خو په نړیوال جام کې بیا دریم ځوان افغان لوبغاړی شو چې په کم عمر کې نیمه سلیزه او 6 منډې ترلاسه کوي. دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکی ستوری دی او کولی شي د افغانستان لپاره سلیزې هم ترلاسه کړي. ملګرو تاسو د اکرام علیخیل د استعداد په هکله څه وایي؟ آیا دا استعداد و